دا الله سبحانه وتعالى دا عظمت دا غدا کرم او دا غدا احساناتو با منگ سا خبر کو خواسی یو وڑغنتا کی خبر می ذہن ترالا. زکریہ علیہ السلام چی کلا دا خبر ولید چی اللہ مریم علیہ السلام تا دا عیسیٰ علیہ السلام مور تا بے موسم میوی ورکڑی او غپا وقت کی معشوم ہوا نو دا اللہ نے امیدون دیر زیاد پیدا شنو بچے تی اگوختو او پا دیسی وقت کی تی اگوختو چی بوڑا شوے او کمزور ہے او دا خزی دا بی بی دا مخکین بچی نکیدو. گورا فرق تا امید دا اللہ نا او امید دا مخلوق نا. کل دیسم کی کنا چی یو کس خوص او طاقتی او اگر کل خبر شی چی رد دی پلانی دا مسئلہ دا نویا کوشش کی چی تا نزان لری کی او کل بدت یو خبر کی کل ببلا خبر کی خوچی کل امیدون دی دا اللہ نی گنا. زکریہ علیہ السلام بارک اللہ وی هنالک دعا زکریہ ربہ دقا وقت زکریہ علیہ السلام امیدون دا اللہ ندیر شو بس دعائی گختا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يا الله نكمل أولاد راكي. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أو دير وقت نوتر الله يدي ولارو بمنزبان دي عبادتك و ملائكو توي چا الله تعالى زير دركي بيوزوي چا دا قنون بيحيى. الله أكبر. او دانه چا سريب ولدا نعمت ورکو نعمت ولا ورکو ځان تیرا نږدې کو او بیا ولا صفتون کوي چې دا زموږ ډېر نیک عمله بنده و ډېر ښه بنده و. نو ځکه علما وی سبحان من اعطى واثنى پاک دی هغه رب چې یو نعمت مخلوق له ورکوي او بیا ولا صفتون کوي. او په دې یو بل دلیل هم شته لکه سورة القلم په اوله کې الله وی وانک لعلى خلق عظیم. اے رسولہ اے پیغمبرہ ستا ډېر اوچت اخلاق دی الله وی. خو دا اخلاق ولا چا ورکړي دي؟ دا اخلاق ولا الله رب العزت ورکړي. دا احسان پې د الله دی او الله ولا بیا هم صفت کوي. دا هغه رب دی چې د ده نه دې کله امیدونه ساتل که نه ځان ته به دې رانږدې هم کي هغه نعمت به دله هم درکړي احسان به د باندې هم وکړي بیا به دې په پرده کې هم وساتي صفت دله هم کوي. الله اکبر. امیدونه د خپل رب نه ساتي او هغه ته هېڅ کار ګران نه دی. خو صرف دومره ده چې قد جعل الله لكل شيء قدرا د الله په نیز د هر شیز یو مقرر وخت مقرره اندازې ده. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله رب العزت دې زموږ په زړونو کې د هغه د عظمت څخه ډېر کړي.